په نومبر کې د افغانستان ملي لوبډله په خپل کورباتوب د ویسټ انډیز لوبډلې سره بېلابېلې سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د لوبو د مهالویش پر بنسټ ملي لوبډله به د روان زیږدیز کال په نومبر میاشت کې په هندوستان کې د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې 3 نړیوالې شلوريزې، 3 نړیوالې یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي. د افغانستان په کورباتوب د لوبو دغه لړۍ به د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 15مه نیټه پیل شي او د ډسمبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به دوام ومومي. همدارنګه باید وویل شي چې د افغانستان الف لوبډله هم اوس مهال د بنګلادیش الف لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې پر لوبو بوخته ده چې په دغه لوبو کې 2 ورځنۍ او 5 یو ورځنۍ یا لیسټ ای سیالۍ شاملې دي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله به د روان کال په سپټمبر میاشت کې د بنګلادیش پر وړاندې د خپلې یو ورځنۍ ټیسټ لوبه او دغه ورځ د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریزو سیالیو د 3 اړخیزه لوبو لوبلړۍ هم ترسره کړي.